د مولوي صاحب په یو جلسه کې ویل ور کافران زموږ ته هېڅ نه غواړي، یو دا غواړي چې د سنت طریقه پرېږدي، دا ډېرې پرېږدي. ما ورته ویل یاره خبره نه ده، زه چې ولاړ شولم ما ګوري کافران دوه شیان غواړي. یو د جهاد ناره مه کوه، دا مه وایئ چې کافر وژنه فرض ده، دا مه وایئ چې جهاد فرض دی. خولې ته قلف واچوه، د جهاد آیاتونه پر بل لارې باندې پر تبلیغو پر بسترو باندې رااړوه. بس د جهاد آیاتونه رالل والا دې دا معنا ده چې سوي د اجتماع ته ولاړ. دا اوس زموږ ډېر خلک تللي وو، د سوي د اجتماع ته لار نه کېدل، موټران نه پیدا کېدل، سوي اجتماع ته د رژیم شوقیان تللي وو. کافر مو په وطن کې راته زنګ ووالئ، کافرانو مو په وطنو کې زنګونه وکړله، مسلمانان یې خوندې مو د کافرانو په لاس باندې بې عزته سولې. رحماني صاحب مخکې درته ویل چې د افغانستان یو څه ده مسلمانانو ته حال رسېږي چې ای افغانۍ ای پښتنه نن زما په تور اوربل باندې کافر لاس وهي، زه د کافر په لاس یم. ته دې هم راسې ځوانانو په محبسو کې زاړه شول، خو داسې ډېر ځوانان لرو چې 18 کاله کېږي چې د مور و پلار سره ملاقات نه لري، په محبس کې پروت دي. ژوندي انسانان په ژوند کې د مور و پلار ته ورک شوله. داسې ډېرې میندې موږ لرو چې په ژوند کې بچیان ځینې ورک دي، د کلو کلو څخه د خپلو بچیانو په امید ناستې دي، بچې یې نه دي. د مرګ او د ژوند حاجه لري. څه وخت مخکې دلته امارت یو خبر لیکلی و چې د لوګر په ولایت کې د مردم شماري د خلکو پوښتنې کېدلې. هغه خلک وایي موږ یو کور ته ورغلو، کور دروازه مو ور وټکول، یو سپین سرې راووتل، پوښتنه مې ځینې وکړل چې جاڼي په کور کې څو کسان یاست؟ وایي هغه جاڼي راته وایي نن ولاړ ته سبا راسه چې نو ویښه. وایي موږ څه خبره ده چې نن یې نه راښایي سبا یې راښایي. ولدي زما یو زوی 40 کاله کېږي چې ورک دي، 40 کاله مې یو زوی درلودی بل څه نه لرم، هغه یو زوی مې 40 کاله کېږي چې راته ورک دي. خو زه هره شپه په دې امید ناست یم چې کوم سبا سهار ته به راته راشي. وایي نږدې د کوره سره یو دوکان و، هغه دوکاندار ویل ول دا سپین سرې چې بازار ته ځم کیلي ما ته راکړي، چې هسې نه زه نه یم، زما زوی راسي او د دروازه کلفې دروازه ورخلاصوه. پرون ورځ هم یو چا دا لیکلې وه، یو مقاله د یو طالب د خولې چې هغه وایي زموږ په کلي کې یو زنانه ده، هغه طالب وایي چې زوی یې وایي چې زه د شپې دروازه بنده کړم چې راووځم دروازه خلاصه وي، سهار چې د مور پوښتنه وکړم مور مې وایي هغه زوی مې ورک دی، زه د شپې دروازه پورته خلاصه کړم چې داسې نه یې راسي دروازې ته دا یخ ته ولاړ شي. موږ داسې ډېرې میندې په دغه ارمان شاته لرو، داسې ډېرې میندې د خپلو بچیو په ارمان باندې زموږ شاته پاتې دي. موږ ډېر ځوانان په محبسو کې زاړه کړل، ډېرې ګلالۍ ځوانۍ مو در خاورې لاندې کړي دي. یقینا که په دنیا کې یو ځای د وینو سمندر بهېدلی، نه په افغانستان کې د وینو سمندرونه بهېدلي وای. زموږ پر ډېرو قبرو باندې زموږ د مندو او د خوندو پوړینان زړېږي د بیرغو په شان. په دغسې حال کې بیا ما او تا دلته په خپل عشق و عشرت باندې اخته یو او وطن مو هېر دي. نن په دا اخته چې زه ځم سوي ته اجتماع ده، د دین غم اخستی یم، په سوي کې د دین کار ته توجه کوم، لار نه کېږي پر موټرانو باندې. ملایان هم روان دي، د مجاهد په نامه باندې هم خلک ګرځي، دعا ته دي د دعا شوقیان دي، مسجد کې به دعا نه کوي، سوي ته به دعا ته روان دي. دغه دین دی. اوس ما بله ورځ خبرو کې ویلي وه دلته ډېرو ملایانو څه خبرې خوا وله سوې وه، وګورې حقیقت مې ویلی دی، حقیقت ترخه دی. ما د سوي په اجتماع کې که کافر ته سره وسوله، زه مو ملګری یم درسره ځم اجتماع ته. دا څنګه دیني اجتماع ده؟ دا څنګه دیني ټولۍ ده چې په درست اجتماع کې په لکاوه انسانان راجمع دي، طالب ته دعا نه کېږي، مجاهد او غازي ته دعا نه کېږي، کافر ته سره نشي کېدلی، او دې دیني جماعت تاسو ته وایم د الله په خاطر که په دغه اجتماع کې دغه وویل شول
چې امریکایان د دنیا ظالمان بد خلک دي، زه به ملګری یم درسره ځم. آیا دا کافر زموږ دښمن نه دی؟ خو د الله قرآن راته وایي چې د مسلمان در هر چا عظیم دښمن یهودي امریکایي دی. دغه قربانۍ چې د غازیانو ورکړلې د ځوانانو د تنکي ځوانانو دا د چا لپاره وله؟ نن ما بستره وراخیسته د امریکې ته ځم، زه د دین غم اخیستی یم. نن زه سوي ته ځم، یو مولوي صاحب راته ویل وایي په سوي کې مې ستا خبرې په اجتماع کې واورېدلې، وایي ای لا ده ورته متوجه شوم ته ولې مسلمان ته دلته دعا کېږي که نه تعلیم ته کېږي مجاهد ته کېږي؟ قسم یې راته واخیستی چې نه مجاهد یاد شوی دی، نه افغانستان ته دعا کېږي، نه تعلیم ته دعا کېږي. دوی د یهودو غم اخیستی دي، یهودو ته دعاوې کوي خدای یهود را مسلمانان کړي. خدای دې یهودي داسې بې غیرته مسلمان نه کړي تبلیغي کاکا لکه څه چې الله دې داسې بې غیرته مسلمان نه ځینې جوړي. یهود دې الله مسلمانان کړي خو چې پر خپل دین غیرت وکړي. دغسې بې ننګ او بې غیرته دې الله نه جوړوي لکه طارق جمیر او حاجي عبدالوهاب چې وو. داسې بې غیرته مسلمانان زموږ په کار نه دي، زموږ غیرتي مسلمانان په کار دي. مسلمان به غیرتمن وي، اسلام غیرتمن دین دی، اسلام بې غیرته نه دی. دا خپله بې غیرتي دا پر اسلام مه وراړوه، که خپله بې ننګ او بې غیرته اسلام بې غیرته مه تعبیروه. ملا تا ته م وایم، تبلیغي کاکا تا ته م وایم، صوفي لالا تا ته م وایم، که یو سړی په خپله په دین کې بې غیرتیا کوي د الله په خاطر دین مه بې غیرته تعبیروه. دین غیرتي دین دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د غیرت تعلیم را کړی دی، موږ ته اسلام د غیرت تعلیم را کړی دی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر په مرګ باندې خوشحالي کوله. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په ځان صغر اغوستل خو د کافر جنګ ته وځي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر په مقابله کې خپله پاکه وینه توی کړې ده. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافر ته دین په بې ننګۍ او په بې غیرتي نه دی تعبیر کړی. نو ملګرو ته مې ویل مال کافران د ژبې نه دي خلاف، خو دغه چې زموږ ژرور برېتونه واخلي، ژرې رالویلي، ژرې جوړې کړي، بسترې ور په شا کړي، امریکې ته ځي. چا راګرځولي دي چې ته امریکې ته مه راځه، ژره لرې. د ژرې د کافر نه دي خلاف، پر ژره د کافر نه دي راسره جنګ. زما ویزه نه جوړېږي، زه ایران ته تلم، یو مولوي صاحب غریبان دلته ورغلي دا راسره وو تېر کال وړم کال ایران ته تللم، د ایران سفارتخانې ته ورغلم، د ویزې دپاره ټول شیان مې ورته برابر کړه چې پاسپورټ مې کښېښه وي، پر هغه یې شاته ولیکل چې ته د ایرانه باندې 10 منټه یې خالي زما پاسپورټ ته کتل، خو چې دا زما شکل یې وکتئ، دا زما رنګ ته مې وکتل چې دا څوک د مسلمان به حیبتي رنګ وي، د مسلمان به حیبتي شکل وي. چې کافر یې وویني، زموږ علما راځي ناست دي کتابونه لیکي، زموږ کتابونه وایي د مسلمان به دا برېتونه غټوي مجاهد دپاره د دې چې د کافر سره مخامخ دي، چې د کافر وهم و ترس ونیول شي. برېتونه به نه خورئ چې په سپېره خوله مجاهد هغسې وروانې په کافرانو مقابلې وکړي، برېتونه به غټوي مجاهده چې د کافر وهم و ترس درته وشي. ما ایران ته نه پرېږدي، څه ګناه مې کړې ده، خلکو ته مې وویل چې راووتم پولیس والا ته مې پرچې ور ښکاره کړه، هغوی چې د ایرانه بند کړي. ولې ما تېز کړي دي؟ دا ستا شکل و حیرت ته چې ویې وکتله، وایي دا د ایرانو څه بند دي، دا بیا دهشتګردي کوي، دهشتګردي خو جهاد دي، نو دی خو جهاد څه بند. تا ته د امریکې پاسپورټ موت یو میلاوېږي، بستره ور په شا کې خلکو ته وایي دې خلکو عقل خو لرو، نور ګرده خبرې پرېږدي، دا پرېږدي چې دغه ملا وایي چله باندې ولاړ شه ته آمده. زما درست دنیا ته د دغه اسټیجه څه ما بار بار ویلي، بیا وایم د درست پاکستان او د افغانستان ملایانو ته مې چیلنج دی، دغه اوس چې کومه طریقه د تبلیغ په نامه روانه ده، زه هم دا د علمای دیوبند په اتفاق د ګمراهي لاره راسي که څوک زما سره خبرې کوي، زه میدان ته ورحاضرېږم. نن چې د تبلیغ په نامه باندې کم کار کېږي، دا سراسر د دین او د اسلام خلاف تعبیرېږي. مولانا زکریا کندهلوي رحمه الله د تبلیغیانو باندې زموږ سره سترګې دي، مشران د تبلیغیانو ښه خلک وه، دا دې ښکاره چې اوس چاته د لار په لاس ورغلې ده، دغو خلکو ته سراسر دین په بېدینۍ و بېغیرتۍ تعبیر کړي دي. علی الاعلان په تبلیغیانو کې بې مذهبي او د جهاد مخالفت شروع بس
دا به موږ په قوي دلایلو ثابتوو میدان خو هغه ټول کال پرېږدي. تاسو ته وایم دغه امریکایان زموږ دښمنان دي که نه؟ کافر خو هم دښمن دي. په دا مسل خلاصېږي ولې دا تبلیغي امریکې ته پرېږدي ما خپل افغانستان ته نه پرېږدي. قسم دې د الله په ذات وي لکه یو سړی چې ډېر د اوبو ته تللی د اج د کندهار ښار ته تللی خو نه څه مطلب که په دې پوه شم چې اوس کله حاله به ما څوک کار نه لري او که دا ووایم چې د دې جلسې ته به مدرسې ته نه شم لاړې خوله به د احمدشاه غازي وطن ته ولاړ ولې ما خپل وطن ته نه پرېږدي او ته په امریکا کې ګرځې غږ نه ګرځې کسې پرېږده ستا څه جواب وي تبلیغي کاکا خو د هغه به دې جواب وي چې زه د کافر دښمني نه کوم نو ته څنګه مسلمان یې چې د کافر دښمني نه کوې د اسلام خو دوه عظیم ارکان دي د کافر سره په زړه کې بغض ساتل د مسلمان سره په زړه کې محبت ساتل دا خو د اسلام عظیم ارکان دي که یو سړی د کافر سره په زړه کې بغض نه لري دا مسلمان نه دی که یو سړی د مسلمان سره په زړه کې مینه نه لري دا مسلمان نه دی د اسلام خو غټ ارکان دغه دي ته څنګه مسلمان یې چې د کافر سره په زړه کې بغض نه ساتي او که ساتي ولې په تا کار نه لري چې ما نه پرېږدي د کفارو ګوري جنګ زموږ سره پر دوو شانو دي خبره را لنډوم ډېره زبردست وه زړه مو درد کوي قسم دې مسلمانانو زه خپل پر ځان مې دا عقیده ده چې دا درست دنیا را سره یو ځای شي چې ما ته حق معلوم شي چې دا پاته حق دی د الله سره مې وعده کړې ده د الله په کور په بیت الله کې مې کړې ده په کعبه شریفه کې مې د الله ته جوړلي چې دا وعده مې کړې ده چې ربه چې ستا د دین لار ما ته معلومه شول ستا په ذات مې قسم وي که یوه خواته یوه ګدام لا یوه خواته بلې خواته ورسره ولاړ که نن ما ته دا معلومه شي چې د سوي په اجتماع کې حق دي تاسو ټولو ته وایم د الله په ذات مې قسم وي که د چا لحاظ وساتم بستره به درسره اخلم په اجتماع کې به اول دیني اجتماع دغه هم ده د دیني اجتماع نه یم منکر خو د دغه اجتماع منکر یم چې د اسلام په نامه بېدیني او بېغیرتي او بېمذهبۍ ته خلک دعوتي د دغه خلاف دا که د تبلیغ په نامه کېږي دا که د تصوف په نامه کېږي دا که د جهاد په نامه وشي دا که د علم په نامه وشي چې په هر نامه وي د هغه خلاف یم پر تاسو باندې د علما ستاسو دپاره وایي په دغسې دور کې لکه نن چې د فتنو سره کم باران اوري د 15 کسه مسلمانان په یو کنجانو کې پاته دي ایمان په دغه جامه خلک راسوړي ګوري نن امریکایي زما استاد